هر یو کار د اصولو سره سم کړی دی جوړولو د وطن ته قسم کړی دی د سړي څومره د ډیرو خلکو غم کړی دی زموږ د زړونو په ګلونو یې شبنم کړی دی زموږ د زړونو په ګلونو یې شبنم. د کابل جلال آباد لوی لارې د دویم لین سړک د اساسي رغونې کار د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند د ټولګټو وزارت د سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني د ننګرهار ولایت محترم والی د یاد ولایت یو شمېر مسؤلانو مجاهدینو او قومي مخورو په شتون کې پیل شو. په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند وویل د کابل جلال آباد د لویې لارې دویم لین سړک د هیواد د داخلي اتصال او ځمکني ترانسپورت په برخه کې هغه مهمه پروژه ده چې دوه ستر تجارتي او ستراتیژیک ولایتونه کابل او ننګرهار په کمه فاصله کې یو له بل سره نښلوي. هغه دغه راز زیاته کړه دویم لین سړک جوړونې د یوې داسې مهمې او حیاتي پروژې پرانیسته کوو چې د هیواد دوه ستر تجارتي او ستر ترانزیت او ولایتونه کابل او جلال آباد په کمه فاصله یو له بل سره نښلوي. ورپسې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني د کابل جلال آباد لوی لارې د دویم لین سړک د پرانست غونډې پر مهال د یادې پروژې په تړاو هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او ویل دا سړک اول د شیخ صاحب مبارک په امر سره په ټول پلازه جوړیږي. شیخ صاحب مبارک امر وکړي چې د جلال آباد پر اول سړک باندې ټول پلازه جوړ کړي بیا دا سړک په جوړ کړي. دا سړک چې دی 120 کیلومتره دی د دې څخه 15 جوړ شوی دی 2 کیلومتره پاتې دی 2 کیلومتره یو دغه کمپنۍ ده چې موږ تاسې نن افتتاح کوو و دې ته ورکول شوی دی یوه اندازه بله کمپنۍ ده چې هغه د کابل له پاسه کار پر کوي هغه ته ورکول شوی و دوه کمپنیو ته تقسیم شوی دی یو څه په مابین کې پاتې دی هغه و دې ټول پلازه ته ګورو که د ټول پلازې پیسې ډېرې ولې هغه بلې کمپنۍ ته ورکوو که د ټول پلازې پیسې کمې ولې بیا به دا دوه کسه کار کوي. په دې سړک باندې د پاکستان د هندوستان ترانجیت به په دې سړک روان دی. دا یو ډېر عمومي تاریخي لار ده چې د کاپیلو لار ده. هغه موټران چې د ترانجیت د هندوستان او پاکستان چې ځي هغه به پر دې لار باندې روان دي. نوموړي دا هم وویل چې یاد مسیر ډیر تاریخي نقشه او مخینه لري چې د ترانزیت او تجارت په برخه کې له ګاونډي هیواد پاکستان او منځنۍ اسیا سره د تګ راتګ ستونزې تر ډیره بریده کمولی شي. دغه سړک د رغونې کار د افغانستان اسلامي امارت په اقتصادي پلان کې شامل و چې په رغونې سره به په اړوند سیمو کې د معیاري سړک د نشتون ستونزې حل د سیمې خلکو ته به د سوداګریزو فعالیتونو او کاري فرصتونو زمینه برابره شي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت اقتصادي پراختیا او د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې به د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک د مملې باغ کانکریټي سړک څخه پیل د شیرزاد ولسوالۍ له ګندمک دوه لارې سرخاب جګدلک سیمو او د سربي ولسوالۍ د تیزین درې څخه په تیریدو د کابل ولایت خاک جبار سیمې ته رسیږي. د یادونې وړ ده د کابل جلال آباد دویم لین سړک د اقتصادي دهلیز یا کرک سازمان د کوریدور یوه برخه ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د تورخم له لارې له جنوبي اسیا له هیوادونو سره نښلوي.